ملګرو تاسو چرته د چاینک په شانتي بلډینګ لیدلې کنه مو لیدلې دا وګورئ. آیا تاسو چرته داسې بلډینګ لیدلې کوم چې د سکې په شانی دا گویا د ښکاری لري نه لکه یو غټه پایه چی وي؟ آیا تاسو داسې بلډینګ چرته لیدلې د کوم چې لاندې حصہ برا او د برا ولا حصہ لاندې وي؟ یعنی په دې خبره به هم تاسو پوه نه شئ چې ځمکه چرته ده او چت چرته دی. نو دا ټول کتلو لپاره دا ویډیو اخره پورې ضرور وګورئ. هر یو بلډینګ منفرد او الګ انداز، یعنی نن ویډیو ټوټل سرپرایز او سرپرایز ده. ډانسینګ هاوس، کله چې تاسو دا بلډینګونه ووینئ نو تاسو ته به داسې ښکاري چې دا دواړه بلډینګونه ډانس کوي. په دې کې یو بلډینګ بالکل نیغ جوړ کړی شوی دی، ولې بل بلډینګ په مینس کې لږ کوکړی شوی دی او بل بلډینګ سره تړل شوی دی. بهر کړکۍ باندې چې تاسو وګورئ دغه کورونو ته نو تاسو ته به ښکاري چې دا بالکل کاږه واږه دي، خو دا اصل کې د ننه نه هم کاږه واږه دي. خو د دې کمرې ډېر مکمل او بهترین انداز سره جوړ کړی شوی دی. د بلډینګ باندې 1992 کې کار شروع کړی شوی او 1996 کې دا په مکمله توګه تیار کړی شوی. سلایډینګ هاوس یعنی راښکونکی کور، د دې مطلب دا هرگز نه دی چې تاسو دا کور راښ کئ او چرته هم وړی شئ یا دغه کور به راښکل شي او بل ځای ته به لاړ شي. د دې نوم سلایډینګ هاوس ځکه ایښودی شوی دی چې د دې چت ته سلایډ کولی شي، یعنی چت ته لرې کولی شي. یعنی د شپې د دې کور چت تاسو راښ کئ او دا به رڼا پټ کئ، او چې کله تاسو ته د ورځې نور ضرورت وي نو د دې چت لرې کړئ او تاسو د نور نه خوند واخلئ. دا د انګلینډ ښار سبټراکس کې موجود دی، ټی پالډام یو ایس اے. جی بالکل، دغه ورکوټ اپارټمنټ په 1922 امریکای ریاست واشنگټن کې مکمل کړی شوی. دا چیک ډیزاین کړی و. حیرانګۍ خبره دا ده چې د دې شکل هم چینک په شانتی دی. کله چې دا جوړ کړی شوی هغه ټیم کې دا دومره مشهور نه و، خو چې کله نه د دې تصویران او ویډیوز نټ ته ختلی دي هغې نه پس دغه کور ډیر زیات مشهورېدل شروع شوي دي. روغ کال په زرګاو خلک دغه ټی پاډ ډام کتو دپاره راځي. کاپر کاین بلډینګ، ملګرو دا بلډینګ د چاینا ښار کامچو سیټي کې جوړ کړی شوی دی. دا په لیدو کې یو غټې پایې په شان ښکاري. دا بلډینګ چې کله تاسو ووینئ تاسو ته به ښکاري چې دا څنګه بلډینګ دی. تاسو به اوسه پورې د دې شیپ او شکل بلډینګ چرته هم نه وي لیدلی. دا بلډینګ ګول شکل کې ډیزاین کړی شوی چې ورته وګورئ نو داسې ښکاري چې چرته یو غټه سیکه پرته ده. دې وجې نه دغه بلډینګ ته کاین بلډینګ ویلی کیږي. په لیدو کې به تاسو ته ښکاري چې دا بلډینګ ډیر ورکوټی دی خو داسې بالکل نه ده. دا 21 منزله بلډینګ دی، په دې کې مختلف فلیټونه جوړ کړي شوي دي. میلټینګ بلډینګ، څنګه چې د دې بلډینګ نوم دی نو گویا تاسو ته به داسې ښکاري چې نور ولګي نو دا بلډینګونه چې دي دا ویلی کیږي. دا بلډینګ د خپل بهترین نقشې او ډیزاین د وجې په ټول نړۍ یعنی دنیا کې مشهور دی او برنه دې ته داسې کلر ورکړی شوی دی کوم چې ډیر زیات چمک کوي او په لیدو کې داسې ښکاري چې دا بلډینګ په مکمله توګه ویلی کیږي. دا بلډینګ د امریکې ښار لاس ویګاس کې دی کوم چې په 2010 کې مکمل کړی شو. ملګرو بهر نه خو تاسو دا بلډینګ ولیدو، خو چې کله تاسو د بلډینګ ته دننه ورشئ نو تاسو به حیران او پریشان پاتې شئ ځکه چې دا داسې انداز کې جوړ کړی شوی، ځکه چې دا دننه هم داسې ښکاري لکه چې ویلی کیږي لکه څنګه چې بهر نه ښکاري، ځکه چې دې ته داسې رنګ ورکړی شوی دی گویا دا بلډینګ چې دی لګیا دی ویلی کیږي. دا بلډینګ جوړولو باندې $100 میلیون خرچه راغلی وه. می ټیک می میوزیم، د دې بلډینګ شیپ د چای یو چانک په شانتې دی. دا د چین ښار فیوژن کې جوړ کړی شوی دی. په سن 2000 کې د دې جوړولو فیصله کړې شوې وه او په 2002 کې دا بلډینګ مکمل شوی هم و. په لیدو کې دا د چای یو چینک په شان ښکاري او د مخامخ د چای یو پیاله جوړه کړې شوې ده. دا بلډینګ صرف د لیدو دپاره نه و جوړ کړی شوی بلکې په دې بلډینګ کې دننه یو میوزیم یعنی عجایبګر هم شته. په دې عجایبګر کې د چای مختلف قسمونه د لیدو دپاره ایښودي شوي دي. دغه میوزیم ته روزانه په زرګاو خلک راځي. اپسایډ ډاون هاوس، جی بالکل دا په کولمبیا کې موجود داسې یو کور دی کله چې دا تاسو ووینئ ستاسو مازغه به بالکل کار پرېږدي. دا کور چې بهر نه څنګه په لیدو دی هغه شانتې دننه هم دی، یعنی د دې چت ځمکې په لور او لاندې بنیاد یې د اسمان اړخته دی. کله چې تاسو دغه کور ته دننه ورشئ نو دلته موجود هر یو شی به تاسو ته الټه ښکاري. که تاسو بسترې ته وګورئ هغه به هم الټه وي.
او که کچن ته لاړ شئ هلته کې پروت ټول سامان به تاسو ته الټه ښکاري او حیرانګۍ خبره دا ده په دې کور کې لګول شوی سیړی هم تاسو ته الټه ښکاري. ملګرو د دې کور جوړونکي مالک وینا وه چې کله ډېر لویه طوفان راشي نو د لرګو کور چې کله الټه شي هغه به دغه رنګ ښکاري. هغه دا غوښتل چې خلک یې وویني چې الټه کور څنګه ښکاري. په دې وجه باندې دا هغه کور دغه رنګ جوړ کړی. شو هاوس د چپل په شان ښکارېدونکې دا د خپل نوعیت یو منفرد کور دی ځکه چې د دې شکل کور به تاسو اوسه پورې چرته نه وي لیدلی. د دې کور لیدو اوسېدو دپاره خوا او شا کې واړه واړه اپارټمنټ جوړ کړی شوي ځکه چې دا په لیدو کې ډېر ښایسته ښکاري. دا کور د نیوزیلینډ یو ښار کې جوړ کړی شوی دی. دا کور د ښار نه بهر د ځنګل یو علاقې کې جوړ کړی شوی دی. دا کور دغې ښځې او خاوند جوړ کړی و. دغه جوړې دا کور منفرد انداز سره ډیزاین کړی دی. کور مکمل کولو نه پس دغه جوړه څو کاله په دې کور کې اوسېده او بیا لاړل ښار ته منتقل شول. دې نه پس دوی دغه کور په کرایې ورکول شروع کړل. په کرایې ورکولو نه پس د دوی دا کور خو نور هم مشهور شو. ملګرو تاسو ته مونږ اوس یو داسې یونیک ټوکري ښایو په کوم کې چې د سبزۍ او یا فروټو په ځای انسانان پاتې کیږي. دا بلډینګ موجود دی په امریکې کې کوم چې په 1997 کې د مارکیټینګ سټریټجی دپاره جوړ کړی شوی و. دا اصل کې یو مارکیټینګ کمپنۍ لانګ هاک جوړ کړی و. دا د دپاره ډیزاین کړی شوی و چې کم خلک د دې کمپنۍ نوم نه دی خبر چې هغه هم ته خبر شي. د بلډینګ ته د دنیا ټولو نه لویه افیشل ټوکری حیثیت هم حاصل دی. ملګرو دا بلډینګ په 9 منزله مشتمل دی. د دې دپاره مزیداره خبره دا ده چې د بلډینګ کې دننه ټوکری جوړیږي. هغه هم د دې بلډینګ سایز نه 160 ګونه کم سایز ټوکری. انویزیبل هاوس یعنی په نظر نه راتلونکي کور. په امریکې کې دا موجود کور د میرر هاوس په نوم هم مشهور دی. کله چې د دغه کور شیشې دیوالونو باندې د بار سیزونو یا د سړي سا راشي نو دا کور بیا نه ښکاري. په دې میرر هاوس کې اوسېدو دپاره بیل بیل اپارټمنټس جوړ کړی شوي دي. د مزې خبره دا ده په دې کور کې دننه کانې دپاره یعنی خوراک دپاره رستورنټ هم جوړ کړی شوی دی. دا میرر هاوس د ټولې دنیا سیلګرو لپاره پرکشش یو ځای دی کوم ته چې ټولې دنیا نه په زرګاو سیلګر راځي. په روغ کال کې په لکاو خلک نه صرف دغه کور لیدو بلکې په دې کې موجود رستورنټ کې روټۍ خوړلو لپاره راځي. سټون هاوس یعنی د کاڼو کور. پرتګال دغه د کاڼو کورونه په دنیا کې ټولو نه زیات مشهور دي. کاڼو نه جوړ کړي شوي دغه کورونه د ټولې دنیا سیلګلو لپاره ډیر زیات پرکشش او د کتو ځایونه جوړ شوي دي. دا کورونه زموږ کورونو په شان د ګارې یا د خښتو نه نه دي جوړ کړي شوي بلکې کاڼې مختلف سنچو کې کټ کړي شوي دي او دا کورونه ته جوړ دي. په دې کې هر قسمه سهولت هم موجود دی. په دې کې واړه واړه بیډرومز، کچن او باتروم هم شته او د مزې خبره د سره یو ورکوټې غوندې سویمینګ پول هم جوړ کړی شوی دی. مونس فاینانس بلډینګ سنټر جی مرګرو دا یو تحقیقاتي بلډینګ دی. دا د چاینا ښار شنګای کې یو منفرد بلډینګ دی. په دې بلډینګ رزوړند شوي پایپونه د پردې کار کوي. دغه پایپونه هر وخت خوځي ځکه چې دا یو تحقیقاتي بلډینګ دی. په دې باندې بهر لګول شوي پایپونه د پردې دپاره استعمالیږي کوم چې خوځي را خوځي. دې بلډینګ کې دننه ډېر زیات خالي ځایونه دي. وخت تر وخته دغه خالي ځایونه مختلف ایونټس دپاره استعمالیږي. دا په لیدو کې ډېر مزیدار بلډینګ دی. دا تصویران چې تاسو ګورئ دا خو فاسټ فارورډ کې دي خو په حقیقت کې دا پایپونه ډېر په کلاره کلاره خوځي کوم چې د بلډینګ څلور اړخ ته خوځول کیږي. ملګرو دا و نن زموږ ویډیو. که ستاسو خوښه شوې وي نو تاسو کمنټ کې موږ ته ویلی شئ. زموږ چینل ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. د خپل ځان او چاپېرچر خیال وساتئ. د لوی الله په امان.